وږي ناست دي او چې موږ ته خلک شی راوړي چې موږ به وخورو. دې وریجو پوپنک کړی دا یو ځل پخ شوي دي. په ډیران کې اوسېدم، ګاډۍ باندې مې پمپرونه ایسته اچوله، دا بیا راته ویل وایي دغه ځای کې اوسېږه. سلامونه درنو هیوادوالو، یو ځل بیا هم ننګرهار ولایت دلته یو مظلومه لاچاره بې سرپرسته کورنۍ ده راغلي چې د دوی په اړه معلومات واخلو. ملتیا مې خوري څنګه یې؟ ځه مخکې شه. څنګه یې خوري؟ دا چپړې ولې نشته دي؟ چپړې مې نشته، موږ یو مالې ډوډۍ نه پیدا کوو چې بیا دا چپړې نه لرو. ډوډۍ نه پیدا کوئ؟ نه بیا چپړې سره کومې پیسې هغې پیدا کړو. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې چوک ته ځي، یعنې بېرته خالي راځي، بېرته خالي راځي. تاسو ته شی نه راوړي کار دی؟ هېڅ شی هم نه لرو، موږ اوس وږي ناست دي او چې موږ ته خلک شی راوړي چې موږ به وخورو. او د دې نورو ماشومانو چپړې نشته، تاسو ټوله ورځ همدغسې پایلوچ ته موږ ګرځئ؟ همداسې پایلوچ ګرځو. مرجانې دا څنګه چلوي؟ دې دا پلار چېرته دې پلار سبا یې وځي، بیګا بېرته کور ته راځي، هسې کاروبار نشته، وایي څوک راته هغه نه ورکوي مزدوري، وایي کاروبار مې نشته، ماشومان مې ورنه ډوډۍ غواړي، وایي زه کومه نه وکړم، وایي نشته کاروبار مې دغه نشته، وایي زه په چې تاسو چپړه په چې تاسو ډوډۍ راوړم، وایي کاروبار مې دغه نشته. دا ماشومان مرجانې دا چې په دې حالت کې دي، دا چې په ولږه دي، بیا تاسو به دومره سخته ژوند څنګه تېروئ؟ دغه ژوند زه تېروم، خلک وریجې ایښی وزارې په ډېرانو کې ایسته واچوي، هغه دغه لور مې ټول کې راوړي. کومه دي هغه وریجې؟ دغه وریجې دي. الله اکبر. دوستانو دا وریجې یو ځل زما په خیال دی چې فکر کوم پخ شوي دي. ښه دا په ډیران کې غورځول شوي دي او بیا دا دوی راځګي کړي دي، پوپنک یې کړی ده دې وریجو. دا دې وریجو پوپنک کړی، دا یو ځل پخ شوي دي. داسې خوراک ستاسې ضمیر بني؟ داسې خوراک تاسو خپل بچیانو ته ورکولی شئ؟ نو بیا دا زما او ستا څنګه مسلماني ده چې د زما په ګاونډ کې یو مسلمان، یو خور، یو ماشوم، یو مور دا خوراک کوي؟ دا څنګه مسلماني ده زما ستا؟ ستاسو په زړونو باندې دی الله رحم وکړي، د دوی په حال دی الله رحم وکړي. راځئ دوستانو، دا د زموږ او ستاسو ټولو مسؤلیت ده چې دغه حالات د خولې مړۍ د خلکو سره نیمه کړو. دا خو 2000 بدبختیانې زېږوي، دا حالت خو 2000 مرضونه زېږوي. دا کور مرجانې د چا ده؟ دا کور د یو سړی ده، زه هلته په ډیران کې اوسېدم، ګاډۍ باندې مې پمپرونه ایسته اچوله، دا بیا راته ویل وایي دغه ځای کې اوسېږه، وایي دې ځای راته وساته، وایي په دغه ځای کې اوسېږه. کرا درنه نه اخلي؟ کرا رانه نه اخلي، مفته اوسېږي؟ مفته وایي اوسېږي، وایي دا ځای راته وساته. مور وایي چې پخوا په ډیران کې اوسېدله، په لاس مې په ګاډۍ مې پمپرونه د ماشومانو ایسته اچول، په هغه ځای کې ما ژوند کوه. نن یو مسلمان ورور پرې رحمېدلی دی، دوی ته دغه کور ورکړی چې دا راته ساتي. خو خوشبختانه هغه مسلمان دی، هغه ته دی الله پاک خیر ورکړي، هغه ته دی الله اجر ورکړي چې دا کور ورکړی، دوی ته یو سرپناه ورکړی. شکر الحمدلله چې دوی کرا نه لري،
دوی باندې که کرایه وه د دوی به څه حالت خورجانې ته کوم مشکلات لرې دې خلکو ته ووایه چې دغه مسلمانان دغه افغانان ستا کوم مشکلات دي کوم اړتیا دي چې پوره یې کړي موږ د چا نه په لارې موږ ته راوړي موږ نه موږ ته کالي راوړي موږ نه چپاړې لرو چای نه لرئ بوره نه لرئ اوړه نه لرئ موږ هېڅ شی نه لرو چې ته مهارت مې دغه خدای مې ته وګوره دا خدای مې څنګه پاتې شي ښه کېږي زما به زه په ژړا کور ته راځم د دغه څه د دغه هر څه د دغه پښو پوښتنه به د زموږ او ستاسو نه الله تعالی کوي راځئ دغو پښو ته چپړې اماده کړو راځئ دغه تن ته جامې اماده کړو راځئ دغه وږي نسو ته خوراک اماده کړو راځئ دغه خور د دغې ماشومې پښو ته چپړې اماده کړو د دغې خور سر ته ټیکري اماده کړو دا د زموږ او ستاسو حق ده تر هر څه نه وړاندې د دوی باید د تعلیم زمینه برابر شي د دوی باید دغه خورکۍ مدرسې ته لاړه شي دغه ماشومان مکتب ته لاړ شي شپږم ټولګي نه لاندې مکتبونه شروع دي اما بدبختانه دا په کور کې ناست دا چې نن داسې وروزل شي د دوی به آینده څه وي دا ماشومتوب دی دا وخت د دوی د زده کړې دی دا وه د نن ورځې خپرونه تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی څښتن تعالی مو سپارم الله